تربیت د بچو به ډېر په حکمت کوئ. وجه دا ده چې دا هلکان دي او که دا الله دې نه کړي په ګډه وډه روان شو که نه نو سبا له دوی راټینګول ډېر ګران دي. د الله توفیق نه بغیر نشي کېدی. هر وخت به دوی سره غصې معامله نه کوئ. د دوی نه داسې دوستان جوړ کړئ چې دوی لرې لاړ شي او ذهن کې وي چې یاره زما پلار او زما مور چې زه به کله د دې پلار سره بیا میلاوېږم.